اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ روغ دې روغتیا جامع مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو ولسم مضمون مو کیمیا موضوع مو غیر فلزات. ګران زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسو تیرو څپرکیو کې تیرو درسونو کې فلزات لوستیو. بیا د فلزاتو په برخه کې یا د فلزاتو په څپرکي کې موږ تاسو په انتقالي فلزونو بحث درلودلو. بیا د هغې په نمایندګۍ باندې موږ تاسو مس و کرومیوم و اوسپنه لوستي وو چې د ډي بلاک عناصر له جملې څخه وو. اوسپنه خپله د ډي بلاک په عناصرو کې شتون درلودلو. د اوسپنې ځینې مهم اساسي خواص مو ولوستل چې اوسپنه اتومي نمبر یې 26 او اتومي کتله یې چې وه هغه څه وه 55 وه. د اوسپنې د لاسته راوړلو کیمیاوي تعاملونه مو لوستي وو. نن ورځ مو موضوع د تیرو درسونو پر دوام هغه غیر فلزات دي. څه شی دي؟ غیر فلزات. غیر فلزات د عنصرونو د دوراني جدول 0.0% یا 0% عنصرونه جوړوي. د درس موخه مو چې کومه ده هغه د غیر فلزي عنصرونو پیژندل دي. د غیر فلزي عنصرونو کیمیاوي تعاملات، د هغوی فزیکی خواص، څه ډول خواص لري، په کوم حالت دوی پیدا کیږي، د کومو نورو عناصرو سره دوی کیمیاوي تعاملات ترسره کولی شي. دلته موږ تاسو ته د عنصرونو د دوراني جدول یوه څنډه راوړې ده. دا د عنصرونو د دوراني جدول ښی طرف دی. د عنصرونو د دوراني جدول په ښي طرف کې ټول غیر فلزونه دي. څه شی دي؟ غیر فلزونه. د یو سرحد په واسطه جدا شوي. برونز، سیلیکان، جرمنیوم، ارسنیک، انټیموني، تلوریم دا شبه فلزونه دي. د دغو سرحد په واسطه باندې دوه خواته کوم عنصرونه چې دي هغه موږ تاسو د غیر فلزي عنصرونو په نامه سره پیژنو. ان شاء الله چې په راتلونکي درسونو کې په دې باندې کاملا بحث کیږي. د غیر فلزي عنصرونو ځینې مهمې ځانګړتیاوې. اول، غیر فلزي عنصرونه هغه عنصرونه دي چې خپل وروستی الکترون دی پی په پرې سویه کې واخلي. یوه ځانګړتیا. دویمه ځانګړتیا، غیر فلزي عنصرونه د دوراني جدول په ښي لوري کې قرار لري. دریمه ځانګړتیا، د عنصرونو د دوراني جدول 0% یې جوړه کړې. څلورمه ځانګړتیا، ټول په کیمیاوي تعاملونو کې الکترون اخلي، یعنی خپل دوی ارجاع کیږي، د بلې ماده د اکسیدیشن سبب ګرځي. پنځمه ځانګړتیا، پر دریو حالاتو پیدا کیږي: جامد مایع غاز، برومین مایع، سلفر، فاسفورس، آیودین جامد. نور ټول کوم حالت لري؟ غاز حالت لري. په کوم بلاک کې شتون لري؟ دی پی په بلاک کې شتون لري. غیر فلزونه چې د برېښنا کم هادي خاصیت لري، یعنی خاص د برېښنا هادي خاصیت نه لري، په ډیره کم اندازه باندې برېښنا ورڅخه تیریدلی شي. خو یو ډول نور عنصرونه هم شته. هغه عنصرونه چې هم فلزي او هم غیر فلزي خاصیت ولري د شبه فلزي عنصرونو په نامه یادیږي. دغه عنصرونه چې کوم دي د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ یو سرحد جوړوي چې ان شاء الله دا تاسو ته په دغه تصویر کې ګورئ. برونز، سیلیکان، جرمنیوم، ارسنیک، انټیموني، تلوریم. دغه سرحد چې کوم دی دا شبه فلزونه دي. دغه عنصرونه چې کوم دي ان شاء الله په راتلونکي درسو کې ور باندې بحث کی. د دغه په مقابل کې فلزي، اما د فلزاتو په مقابل کې غیر فلزي خاصیت لري. دا شول غیر فلزي عنصرونه په کیمیاوي تعاملونو کې الکترون اخلي، پر دریو حالاتو پیدا کیږي: جامد مایع غاز، خپل ارجاع کیږي، قوي اکسیدیشن کوونکی خاصیت لري، د برېښنا کم هادي دي. 0% عنصرونه د دوراني جدول چې دي هغه غیر فلزاتو جوړ کړي دي او د عنصرونو د دوراني جدول په ښي طرف کې قرار لري. نو د غیر فلزي عنصرونو په نمایندګۍ یا د هغوی په استازولۍ باندې موږ تاسو د اووم اصلي ګروپ غیر فلزونه ویو. په اووم اصلي ګروپ کې کوم غیر فلزي عنصرونه شتون لري؟ اووم اصلي ګروپ عنصرونه چې کوم دي اصلا هغه د هیلوجن په نامه سره یادیږي. په څه نامه سره یادیږي؟ هیلوجن په نامه سره یادیږي. مثلا دغه د غیر فلزي عنصرونو اکثریت ګروپو ته نمونه ورکړي دي. دغه ته د کاربون ګروپ یې، دغه ته د ازوت ګروپ یې،
ځکه لومړی عنصر نایتروجن دی ټمبل یونانیانو ورته ویلی دا د اکسیجن کورنۍ ده او دغه چې کوم دی فلورین کلورین برومین آیودین اوم اصلي ګروپ دی اوم اصلي ګروپ د هلوجن په نامه یادیږي هلو مالګه جن جوړونکی یعنی د مالګې جوړیدونکي معنا لري څه شي معنا لري د مالګې جوړیدونکي ولې ورته دا نوم ورکړی ځکه دا نوم ورکړی دی ګورې ګرانو ځوانانو دغه هلوجن چې کوم دی که فلورین دی که کلورین دی که برومین دی که آیودین دی د فلزات سره تعامل کوي الکترون یې اخلي مالګې جوړوي نو ځکه ورته مالګې جوړیدونکي عنصرونه ویي په اوم اصلي ګروپ کې لاندې عنصرونه شامل دي چې د ایکس 2 په توري سره هم ښودل کیږي دغه ایکس 2 تاسو ته 12 سیم کیمیا کې ډیره ګټه کا فلورین کلورین برومین آیودین ایکس 2 ځکه ورسره لیکو دغه عنصرونه چې کوم د څلور وړه هلوجن دغه چې دی په طبیعت کې په مالیکولي حالات دوه اتومي شکل پیدا کی یو نه پیدا کی که فلورین وي دوه به وي که کلورین وي دوه به وي برومین او که آیودین وي هغه به هم څه وي دوه به وي د دغه فلورین کلورین برومین آیودین چې دی وم اصلي ګروپ عنصرونه دي الکتروني جوړښت NS2NP15 دی متوجه شئ تاسو تختې ته د اوم اصلي ګروپ عنصرونو ځینې ځانګړتیاوې اوم اصلي ګروپ په دې ګروپ کې شامل دی فلورین کلورین برومین او بل شی دی آیودین د دغه ټولو عنصرونو لپاره د وروستي قشر الکتروني جوړښت چې دی NS2NP15 دی NS2NP15 دی مثلا د دوی په نماینګۍ کې چیرې موږ تاسو کلورین ولیکو Cl2 اتومي نمبر اولس دی لیکو چې US2 2S2 2P شپږ 3S2 3P لاس به څو ورکو لاس دولس پنځه به ورکو اولس نو ګورئ NS2NP15 3S2 3P 15 د دغه ټولو عنصرونو د وروستي قشر الکتروني جوړښت NS2NP15 دی دغه عنصرونه چې کوم دي په وروستي قشر کې د اوم اصلي ګروپ عنصرونه اوه الکترونونه لري څو الکترونونه لري اوه الکترونونه لري یو الکترون ته ضرورت لري د دغه ټولو ولانس چې دی څو دی یو دی خو کیمیاوي فعالیت یې غیر فلزي خاصیت یې له ټیټ لوري څخه لوړ لوري ته زیاتیږي آیونایزیشن انرژي زیاتیږي له لوړ لوري څخه ټیټ لوري ته غیر فلزي خاصیت کمیږي آیونایزیشن انرژي هم ورسره کمیږي نو بناء د جدول تر ټولو قوي غیر فلز چې کوم دی هغه فلورین دی چې تقریبا الکترونیګاتیویټي یې مساوي په 4 الکترون وولټ سره ده څو سره ده په 4 الکترون وولټ سره ده بل د اوم اصلي ګروپ غیر فلزونه چې دي دا ټول په پی بلاک کې دي په کوم بلاک کې دي پی بلاک کې دي ځکه وروستی الکترون چې کوم دی د پی په پرایساویه کې اخلي نو ټول د پی په بلاک کې شتون لري دا شوه د اوم اصلي ګروپ د غیر فلزي عنصرونو ځینې مهمې ځانګړتیاوې رڅو د اوم اصلي ګروپ د غیر فلزونو فزیکي خواص دلته موږ په جدول کې ګورئ د اوم اصلي ګروپ غیر فلزونه چې ولکه فلورین کلورین برومین آیودین استاتین دغه څلور چې کوم دوه اتومي مالیکولي حالت پیدا کېدل ګورئ ما تاسو ته وویل چې د دوی الکتروني جوړښت NS2NP15 دی مثلا د فلورین لپاره 2S2 2P15 د کلورین لپاره 3S2 3P15 د برومین لپاره د آیودین لپاره او همداسې د استاتین لپاره د ټولو وروستی الکترون په NS2NP15 کې اخیستی دی دا یې الکتروني جوړښت شو په وروستي قشر اوه الکترونونه لري یوه ته ضرورت لري ولانس یو اکسیدیشن نمبر یو منفي دغه یې د ایشیدو ټکي دي همداسې دا یې د ویلې کېدو ټکي اتومي کتله او کثافات اتومي شعاع او همدارنګه د اکسیدیشن نمبر تغیرونه دي شرایط ته په کتو سره د دوی اکسیدیشن نمبر سره کم ته کیږي تغییریږي ځکه قوي اکسیدیشن کوونکي مواد دي فلورین کلورین برومین او آیودین د غیر فلزي عنصرونو څخه دي چې ډیر کیمیاوي فعالیت نظر نور غیر فلزونه ته لري فلورین کلورین برومین آیودین د غیر فلزي عنصرونو له جملې څخه دي د دوی کیمیاوي فعالیت نظر ټولو غیر فلزونو ته سره کم ته دی زیات دی په نړۍ کې تر ټولو قوي الکترونیګاتیویټي عنصر چې کوم دی هغه فلورین دی هغه ته ما ولیکل هغه څه دی
فلورین دی چې د فلورین الکترونیګاتیویټي 4 الکترون ولټ و منفي او اکسیډیشن نمبر غوره کوي دا غ عنصرونه چې کوم دي ک فلورین دی کلورین دی ک برومین دی آیودین دی اکسیډیشن کوونکی خاصیت لري خو د اتومي نمبر په زیاتېدو سره کیمیاوي فعالیت کمیږي ځکه لوړ لوري ټیټ لوري ته اتومي نمبر زیاتېږي دلته غیر فلزي خاصیت کمیږي لټیټ لوري لوړ لوري ته اتومي نمبر کمیږي غیر فلزي خاصیت یې زیاتېږي فلورین دی آیودین دی برومین دی کلورین شین زیړ تمایل رنگ لري د ځینې شکلونه دي دغه اړوند عناصر ډیر فعال غیر فلزونه دي مثلا فلورین چې د عنصرونو د دوراني جدول تر ټولو قوي فعال غیر فلزونه له جملې څخه دی ډیر زره د هوا د اکسیجن په موجودیت کې اکسیډیشن کیږي دومره قوي عنصر دی دومره قوي الکترونیګاتیویټي عنصر دی چې د هر ډول عناصرو سره مخامخ شي د هغوی څخه الکترون اخلي ځکه الکترونیګاتیویټي چې د ډیره قوي ده برومین کې چې موږ تاسو وګورو برومین فلورین کلورین برومین نسبتا برومین ته چې هغه ته فلورین چې د یو څه کیمیاوي فعالیت ضعیف ده برومین ګوري بیا په مایع حالت باندې پیدا کیږي حالت مایع ده همداسې موږ تاسو کولای شو آیودین وګورو آیودین به ګوره جامد حالت لري د تاسو په داکس کې ګوره د هوا د اکسیجن په موجودیت کې اکسیډیشن کیږي د خپل ارجاع کیږي اما د نور مواد اکسیډیشن سبب ګرځي په داسې شنه بانجانی رنګ لمبه باندې تبدیلیږي غاز حالت تاوړي د هلوجن پیدایښت د عنصرونه د کیمیاوي فعالیت له کبله ګران زده کوونکو ډیر فعال دي موږ تاسو نشو کولای چې خالص فلورین کلورین برومین یا آیودین پیدا کړو دوی د نورو عناصرو اتومونو مالیکولونو مرکبونو سره تعامل کا اکثریت دوی د مرکبونو په شکل باندې پیدا کیږي کلورین غاز آیودین جامد برومین مایع حالت لري فلورین چې د زیات اندازه چې کومه د سفیټ فلور کلسیم فلوراید المونیم ترای فلوراید یا کریولایت هم ورته ویل کی په بڼه شتون لري کولای شو د موږ تاسو د پوتاشیم ډای فلوراید او هایدروجن فلوراید مرکبونو د فایرولیز او د هغوی د الکترولیز څخه سره کم تکړو لاس تراوړو ځکه دوی په خالصه بڼه باندې نه پیدا کیږي ګران زده کوونکو دا واز موږ تاسو د نن ورځې موضوع د اوم اصلي ګروپ عنصرونه د هالوجنو رڅو اوس ګورو د هالوجنو کارونه ده چیرته موږ تاسو په ورځنیو چارو کې د هالوجنو څخه کار اخیستلی شو د غیر فلزي عنصرونو څخه په صنعت طبابت او ټکنالوژي کې زیاته ترې ګټه اخیستل کیږي د انسان په ژوند کې بنسټیز رول لري د عضوي او غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې غیر فلزي عناصر کارول کیږي د مالګو تیزاب او القلیو اکسایدونو شربتونو محلولونو دواګانو کیمیاوي سرو چاودیدونکو موادو په جوړولو کې په پراخه کچه د غیر فلزونو څخه ګټه اخیستل کیږي د یوم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه که فلورین دی که کلورین دی که برومین دی که آیودین دی د مالګو په جوړولو کې د میکروب ضد مادې په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي نن ورځ د درس اړوند موږ د کانکور یوه پوښتنه په پام کې نیولې ده هغه پوښتنه داسې ده چې د هلوجنو ترتیب عبارت دی له د هلوجن ترتیب فلورین کلورین برومین او آیودین کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي څلور ځواب ورکړل شوي دي هرې پوښتنې ته تاسو به سم ځواب په نښه کړئ اوله پوښتنه د کوم لاندې اصلي ګروپ عنصرونه مالګې جوړونکي دي دویمه پوښتنه هلوجن په یوه لاندې حالت باندې پیدا کیږي څلور ځواب لري هره پوښتنه تاسو سم ځواب په نښه کړئ دا وګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه